السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم ستنه کړی ده چې دا سینهبند د ښځې دپاره څنګه دي یو قسم شی راځي داسې دا د ښځې د سینې او یعنې دا د ښځې د تو پر اندازه باندې جوړ دي. بیا دا ښځې وایي په ځیګر پورې غوټه کوي. د دې استعمال شرعاً څنګه دي؟ محترمه فقهای کرام وایي که چیرې دغه سینهبند د دې تو د حفاظت لپاره وي بیا پروا نه لري، او یا د خپل خاوند دپاره استعمالي پروا نه لري، او که چیرې دپاره د زینت د ښایست د غیر محرم د نورو پردو نارینهو دپاره یې کوي، نو بیا دا یو ناروا عمل دی، ګناه کبیره ده. لکه د زمانې ښځې چې کوي دا سینه پورې دا شیان تړلي یې هغه دا جګر یې نیچ ولاړي له هره ځایه خلک ویني، نو دا بیا مطلقا حرام دي. دا ښځه د الله په غضب باندې ځان مبتلا کوي. په کور کې خپل خاوند ته وکړي هېڅ مشکل نه لري، او که دا سینه غټه وي چې په عذاب یې په دې شي کې ساتي هم څه مشکل نه لري، نو بیا به پړونه یې پر ځګر باندې اچوي چې مثلا پردي خلک یې نه وویني. که د ښایست دپاره کوي اجنبیانو پردو خلکو دپاره کوي، لکه دا اوس د اوس زمانې د بازارو ښځې دغه نو هغه ښځې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه ښځه چې د نارینه زړه ځان ته ورجلبوي چې ځان په سینګار کې ځان په ښایست کې او چې زه خلکو ته خوند ورکړم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دغه ښځه هغه تره وخت په لعنت کې د سینه تر کوره پورې ننوځي او پر ورځ قیامت به پړ مخې و دوزخ ته ملایکې دا ور واچوي. دغه ټول کفري تقلید دي مسلمانانو غوره کړی دي د ځان لپاره. دا شیان ما نه پېژندل. یو وخت کې زه طالب وم، یو رړۍ ته ودرېدلم، یخ و دغه شیان پراته وه. براز ما بیا دا فکر چې دا د یخ دپاره د غوږو شیان دي. باره مې واخیستو پر دا غوږو یې برابروم چې رانیسم یې. دوکاندار نو را باندې خاندي، دی خاندي، ما ته خشم هم راځي چې اوس ته دې هلته د غوږو شیان خرڅي هلته را باندې خاندي. باره ته خاندي پر چیش باندې. باره ملا صاحب ته اوس دونه ساده دا نه پېژنم دا چیش دي، نو دا د غوږو دپاره دي چې غوږونه محفوظ وي. باره یا مولي صاحب دا ښځې استعمالي. باره نو اریان سړی دا اوس ښځې څنګه استعمالي؟ بیا به مې نو ډېر ځای نه دا کیسه کول، ما دا ډول شیانو دی. بیا یې وخت کې چا راته وویل چې دا خو دا ښځې په دا سینو باندې دغه کوي، نو بیا یې راته وویل چې دا هسپتالو کې باجانې وو دغه ماډرنې ښځې دا په ناټو باندې یو قسم اسپنج تړي چې دا خلکو ته ښه ځان ښکاره کړي چې دونه باډۍ او دا وایي په سینه باندې مښلوي چې خلکو ته ښکاره کړي چې دا د زه خو نو د ځګر لرم روانه یم. محترمه په دې کې ډېر احتیاط وکړئ. باید چې په دې کې که ضرورت نه وي له دې شیانو څخه اجتناب وکړي. دا هغه څه دي چې ټول پردی تقلید ده، د مؤمنانو تقلید نه دی، د کافرانو تقلید دی. د کافرانو ښځې کوي، اوس مسلمانان هم دې ته ملا وتړل. نو که د ښځې سینه درنه وي، دا تیغ غټ وي، زړېدلي وي، په عذابېږي، څه مشکل نه لري، خو بیا یې د دې خیال ساتي چې په نورو خلکو باندې به دا خپله سینه نه ویني. او که د مېړه د ښایست لپاره کوي، د زینت لپاره کوي په خپل کور کې، بیا په دې کې څه مشکل نشته. زیب و زینت شریع احکام صفحه 58 او 59. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.